یو ملګری دا پوښتنه کړې ده چې ډېر ملګري چې تبلیغ ته لاړ شي بیا وایي چې دې کې یو مونځ په یو کم 50 کروڑه باندې دی. آیا دا مسله صحیح ده که نه ده صحیح؟ محترمو د دې مسلې متعلق زه به دا ووایم چې اصل کې دې کې دوه روایات دي. یو روایت دا ابو داود شریف دی، دا سنن ابي داود دی، اول جلد صفحه 315 دا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې منځ او روزه او ذکر دې ته الله تعالی په ثواب کې زیاتواله ورکړي په نفقې فی سبیل الله باندې په 200 چنده باندې. ان چې څوک د الله په لار کې وځي نو دغه منځ په نسبت د نفقې الله تعالی په 200 باندې زیاتوي. دا سنن ابي داود اول جلد 315 صفحه. دویم نمبر روایت شده دا د سنن ابن ماجه ده، دې کې اول جلد صفحه 198 ده. دې باندې دا دویم روایت ذکر کړي د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ او د عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ. هغه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حدیث ذکر کړي. رسول الله مبارک فرمایي چې نفقه د الله په لار کې ولېګلا مجاهد ته خرچه ورکړه او د خپل کور کې پاتې شو، نو د هر روپۍ مقابله کې الله تعالی 200 روپۍ ورته په عمل نامه کې لیکي، ان 200 درهم ورته لیکل کېږي. او چا چې په خپل غزا وکړه د الله په لار کې او دې لار کې خرچه وکړه، غازم دی او منفق هم دی، نو هر روپۍ الله تعالی ورته په 200 باندې بدلوي. بیا دا آیت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ولستو والله یضاعف لمن یشاء. نو الته سنن ابن ماجه روایت کې یو منځ دا په 200 باندې، دلته یو روپۍ دا په 200 دوی هغه 200 په 200 کې ضرب کوي، حاصل داغي یو کم 50 کروڑ راځي. دا دوه روایتونه استدلال کول دا صحیح نه دي، ځکه یو منځ ده او بل نفقه ده. ضرب کې قانون دا دی چې دا دواړه به هم جنس وي. د دې مسلې متعلق زمونږ د علماء دیوبندونه دا مفتی رشید احمد صاحب احسن الفتاوا دا په نهم جلد کې په صفحه 183 باندې دی باندې مستقل بحث کوي چې څوک دا مسله په تبلیغ کې خاص کوي د جهاد نه راړي. دا مسله د دوه وجو نه غلطه ده، یو د ضرب د قانون نه خلاف ده او دویم نمبر دا دی چې دا په جهاد کې ده. دریم نمبر دغه دواړه روایت د سنن ابن ماجه او د سنن ابي داود دا ضعیف روایت دي. مفتی سے په دې باندې مکمل بحث کړی دی. د کملګری شکی بیا ځان ته دا فتاوا وګوري، احسن الفتاوا نهم جلد صفحه 183. دویم نمبر دا فتاوی دارالعلوم زکریا دا مفتی ضیاء الحق سے لیکل دا په اول جلد کې او په صفحه 399 هم دغه مسلې باندې بحث کوي او وايي چې دغه مسله د جهاد نه راړول تبلیغ پورې خاص کول صحیح نه دي. دویم دا ده چې د دې متعلق کم روایات تین هغه کمزوري دے دلتا دسے وئی، لہذا اس کو دیگر معانی مثلا دعوت تبلیغ طلب علم وغیرہ میں استعمال کرنا غالباً مناسب نہیں معلوم ہوتا. دے پدی مسئلہ بانے پدی حدیث بانے مستقل بحث کریں. کم ملگری چدا گوری نوزان تجیو گوری 399 صفحہ دا او اول جلد